قرآن کی یو قصه ده سورت مریم کی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا. دیتا لک خص سوچ کو عزیزانو دعا کوئی اور وقت ځان تم کوئی بل تم کوئی خود دعا چل زده کوي چل زده کوي. دعا قبلولو والا څوک دی؟ بل څوک نشته. زه خو نیم یعنی مونږ خو ټول فراډ دوکه یو کنه. ذکریا علیہ السلام یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر دی. داغه عمر شو شپږ شلې کاله او د بیبي عمر یو 80 کاله. اوس د شپږ شلو کالو په عمر کې دتا په دماغو کې یو سودا پیدا شو چې د کم دین خدمت چې ما کړی دی نو ما نرستو هم د دې دین د پاره یو خادم پکار دی کنه. اوس کیږي بس زه د شپږو شلو کالو بوډای ما زما خزه د 80 کالو بوډای دا کم شی چې د بچی د پیدا کېدو د پاره سبب دی هغه خو مونږ نه سلب شوی. پیغمبرو کا نه 80 کالو بوډا نه او 80 بوډای نه او شپږ شلو کالو بوډا نه زوی نشي پیدا کوله. شپه ده نیمه شپه. تاسو تجربه خو کوي لګا یو لوی نه لوی مشکل کې چې ون خلای لوی نه په دې نیمه شپه نه بعد را پاسه او یو سلور سجده ورته ولګوا او غلې غوند نری आवाज ورته وکړه. خو چې داړه دې وخت کې داسې وي چې بل څوک پکې نه سیوا دا غزاد بل څوک پکې نه خزه دې پکې نه بچی دې پکې نه کور دې پکې نه مال دې پکې نه دولت دې پکې نه هیڅ نه یو دې زړوي او یو پکې خدای وي. ته ورته نری غوند आवाज وکړه سباله ګوره چې څه کیږي در سره. سباله بیا ګوره په خدای قسم چې دا زما تجربه شوی خبره تجربه شوی. نیمه شپه ده او ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام را پاسه دا او داسې وکړه مونږ وکړه او څه کوي اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله نیمه شپه ده خو یو خدای دی او یو دی. اذ نادى ربه نداء خفيا الله ته आवाज وکړو رو غلې غوندې غلې دا تاسو اوس مونږ چې په کومه غضب اخته یو کنه دا غب
تاسو خیال راځي او ته ما تراشي دي دواره ته وکړي یا الله دې سکی یا الله دې سکی یا الله دې سکی دا په ایمان زبانی جمع خالي دعا غدا چتنه او زی در پسې وکړه یو خدای خبر یو زه خبر لکه پیرانو صاحبانو له تاسو ورشه موټه ولا ګرم کې چې دعا نه به منو بس زه خدای دا کامیاب کبلانه ته پټو ګونو شي چې لاړم جوړوال وته مالته چې لاړ شي بیړه دې دا غفلارم غر کړی دی خو وګوره هغه سړی نه دعا غواړي چې کوم په خپل بل تلاش نیولې ها سر در پوری که چرته ده خر سر در پوری تړلې اپ خپل تا نه غواړي بیړه دې غر کښنو تا ته بس دعا وکړي دعا خو هغه چا نه غواړه چې کوم سړی تا نه غواړي چې تا نه غواړي او هغه ذریعہ د معاش تا ګرځي نو داغه دعا به پتا سره لګي اوس الله مونږ پیسې نه غواړي دولت نه غواړي صرف د دې ځای یو درد غواړي د کوم ځای د دې چې دې ځای کې به ګورې بل څوک نه اوسه اولن تاسو کورونو کې وګورئ کور کې تاسو دا بوډاګان وایي چې خزه زبله خزه کوم بوډاګان خزه رښتا ها شتا ته لګنن چلار شي ورته زبله کوم ها ته ګوره چې په خخت دیونی کنه تاسو کورونو کې خزو سره ټرایو کوي وای خزه زه خو بل واده کوم یاره کدی خزه ته په کور کې پرېخوي په مخ می دوش نو کستا خزا بلا خزا په خپل کور کې ځان سره نشي برداشت کوله نو ستا زړه کې به خدای ځان سره بل څوک څنګه برداشت خبره پوهیږي ستا خزا ځان سره په کور کې بلا خزا نشي برداشت کوله نو ستا زړه خو د خدای کور دی نو خدای به په خپل کور کې ځان سره بل څوک څنګه برداشت کوي دیتا سوچ کوي ذکریا علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا روح غندې خدای ته دعا خفیه معنا پټا او سوي په دعا کې سوي قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا اے خدایا اڈو کی میم زاڑ دی سر میم سپین شو گیرا میم سپین شوا ارث میں ختم طول قوا میں ختم ارث ختم لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا دا توتیه تمهید دے د دعا د قبول لپاره ولم اكن توتیه تمهید دے خدای هر څه ختم خو یوم ربانی دے دا ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله چې کله مې درته سوال کړی دی نو رد کړی دی نه دی قبول کړی دی انی وهن العزم بوډا ما کمزور ما قوا مې ټول ختم دي لیکن ولم اكن بدعائك رب شقيا نا امید کړه دې نه اوس هم درته یو سوال کوم چې نا امید مې نه
القا ورتړه کې وشو چې څه وې خبره کوا نو دیو سوي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خدای ززان نرستو یریګم او خزم من بوډای ده چې ما نرستو با د دې دین خدمت څوک کوي ما نرستو به دا دین چاته پاتې کیږي د دې خدمت به څوک کوي تاسو ټول په دا جمعات کې چې ناس کې په ایمان وای چې مونږ په خپل د دین خدمت نه کړې ده او نم کولو اراده شته او دا درد د چا په زړه کې دی جمعات کې ناس تو خلکو کې شته چې خدای نور مان رستو به د اسلام خدمت څوک شته ها وای شیخ ناسي ګوګواني نا پیغمبري به چې خدای ورکوله خو څوک وکړنه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا خزم ګره بډای دا تیا کالو دا بچی نه راوړي او څوک اے الله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي یا الله وبخماتا من لدنك وليا د خپل جانبنا یو د دین خدمتگار وليا معنا یو د دین خدمتگار اب څه کار کوي يرثني چاغه زما میراث یوس ويرث من آل يعقوب چې زما میراثم یوسی او د آل یعقوب میراثم یوسی هغه څه شو چې پیغمبري میشن پیغمبري میشنو چې مونږ نه رستو دا خدمات چې دی هغه تاواله شي چې مونږ وفات شو چې دا خدمت پاتې چرته نشي اوس دا دعا چې خدای ته وشو څه وخت کې په نیمه شپه کې ها نو دعا ټوله کړي خیال کړي ځان د پاره نه و خو د خدای دین د پاره و اوس د خدای غیرت په جوش کې راځي دا ورته څه وایي یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا زکریا او زکریا علیہ السلام انا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیر در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی اوس د نیمه غنټه خبره ده په نیمه شپه کې دا سوال او جواب کیږي لګیا سوال مو شو او جواب امراغه جننا نبشرك بغلام اسمه يحيى زیرا در کوم په یو زوی باندې چې نامه به یحیی وي الله الله ورته وی زوی خو در کول لا څه کې نامه به ما کې خوا چا کې خوا نامم دې یحیی نامه به اوس مونږ کې چاله کوشو نو مونږ د ډمو نامې خوخو
دلته دا خزي چې لنګي شي نو هغه د عمران نامه خوخه کړي دا عمران لکه کټه دی کنه په دې کرکټ میچ کې نو کټه دې خزو ډېر خوښ دی نو چې کومه خزه لنګ شي نو عمران نامه پزوي کی نو ما فسیک هر یو د وجلو یا ټلویزیون ته ګوري چې لوري وشي نو دمه خوخه کړي دا دمه نامه پکې ما نه سو پختنو کی جزوی می شوی دی او لور می شوی دا سنامه پکېدم او زب سنامه ورته خیم او یا به د صحابیاتو نامه ورته خیم او یا ابل شپه ما یو وسای شوی سنامه پکېدم مال سمیه نامه پکې دا سمیه څوک وا اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا اوله او شهیده څنګه چې اسلام وروړو ټول قنبت خلاف شو نو په نيزو باندې په دې شرمګاه کې والا او داغه نه شهیده شو اوله شهیده په اسلام کې سمیه وا ما پلونو نامی خی عائشہ خدیجہ حاجرہ فاطمہ پنوسو میں نامی خی دی فاطمہ سکینہ دا اس بلاو شو پدیم سمیہ نام فزامن میں نامی خی دی یوسف نحن احسن القصص خدای ورتوی یوسف علیہ السلام کسے تا خدای احسن القصص قاسم د پیغمبر د زوی نامه ٹھیک شو اسماعیل د ابراهیم علیہ السلام د زوی نامه اوس چې زوی شي یا په د سنما د ډم نامه دی یا په باندې د سنما د ډمو نامي دا زمونږ استاد سنامي یا دا قبایلو کې ډیرانه مچاخان پچاخان په دې قهر اخته دي غرونو مرونو کې چاته زنګلی وای چاته اړه خو څه ګندې نو د ډیرو نه راته چایو پاسپورت راستولو چې دا آل پاکستان کول دوو الکه د چا په نامې دی ول د یو نامه خانک دی او د بل نامه بایک خانک او بایک توس نامي نو مال خر خلق دی اوس خر په یعنی خر په ځان باندې شاهزاده نامه یې خوښ وای کنه خر په ځان شاهزاده نامه یې خوښ او خر په ځانم خر نامه دی کړ خانک او بایک څه ته وي خدای دې کور وا نو یو زخم نه دی چې بجوړ شي یو زخم نه دی چې بجوړ شي هزار زخمونه مې پزړه دي مړ بشه یو علاج د دې ملک او د دې قوم نه دی چې سړی وو کم علاج وکړي کم او سپری دې زمما خدا شکر دې چې زه شوه او مننه شپه تکاله مخ نو تبلیغی مش